علامہ مجیب اللہ گونڈوی د دارالعلوم دیوبند استاد بیان الفوائد دویمہ حصہ 94 صفحہ کی لکھی اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ میت کے جسم کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء میں ایک خاص قسم کی نوع من الحیات اتنی مقدار میں پیدا فرما دیں جس سے وہ عذاب کی تکلیف یا تنعیم کی لذت کا ادراک کر سکے، اور اس حیات خاصہ کے لیے بدن کی طرف روح کا لوٹایا جانا لازم نہیں، اور اس خاص حیات کے لیے بدن کی طرف روح کا لوٹایا جانا لازم نہیں کہ حشر سے پہلے ایک اور موت کا سامنا کرنا پڑے جس کے بعد حشر ہو، کیونکہ اعادہ روح حیات کاملہ کے لیے ضروری ہے، نوع من الحیات کے لیے اعادہ روح کی ضرورت نہیں۔ ترجمہ واورے کی دیشی بازی پختانه رونا په اردو نه پوهیږي، خصوصا افغانستان کې زمونږ ډېر ګڼ تعداد مسلمانان ورونه دي، غیرتي خلک دي د افغانستان، هغوی دپاره ترجمه کوم۔ الله تعالی په هر څیز باندې قادر دی، هغه داسې کولی شي چې د مرده په ټول جسم کې یا بعض جز کې یو خاص قسم ژوند پیدا کی، خو هغه ژوند پوره ژوند نه وي، دومره مقدار سره ژوند وي چې هغې مقدار باندې دی صرف د عذاب په تکلیف یا د نعمتونو په خوند باندې پوهیږي، او دغه لږ قسم ژوند دپاره بدن ته د روح واپس کول ضروري نه دي، ځکه چې کچرې بدن ته روح په قبر کې موږ ومنو چې واپس ځي، نو وایي چې بیا خو به یو دریم مرګ په انسان باندې راځي، او قرآن 2 مرګونه او 2 ژونده ذکر کړي دي، امتنا سنتین و احییتنا سنتن، اے اللہ تا منگ تا 2 ځلې مرګ راکه 2 ځلې ژوند راکه۔ اوس چې قبر کې پورا ژوند ومانې نو بیا به بیا مرګ ته راولې، بیا به قیامت پورې ژوند کوي، نو بیا خو 3 مرګونه 3 ژوندونه شو، نو ځکه وایي چې د روح واپس تلل بدن ته د دې ژوند دپاره ضروري نه دي، ځکه چې که څوک یې ضروري وګڼي نو د قیامت نه مخکې به د یو دریم مرګ مخه کول لازم راشي، هغې نه بعد به بیا حشر راځي، ځکه چې د روح بدن ته واپس تلل د پوره ژوند دپاره ضروري دي، او په قبر کې پوره ژوند نشته۔ استاد الحدیث علامہ محمد علی د معتزلہ په جواب کې لکی عقد الفرائض على شرح العقائد صفحہ نمبر 149 150 صفحہ کی لکھی، اردو کے دیغام باری تعالی ان میں جس طرح ادراک و احساس نفس ناطقہ و روح میں پیدا کر سکتا ہے، اس طرح وہ قادر ہے کہ جسم میں احساس و ادراک پیدا فرما دے کہ عذاب و تنعیم کا ادراک اس سے ہو جاوے، اس میں اعادہ روح کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی ضرورت نہیں کہ اثر عذاب کا دیکھا جائے، خواہ وہ سمندر میں غرق ہو جائے یا نار میں جل جائے۔ عذاب قبر محقق ہے، مراد قبر سے برزخ ہے۔ مولا ویسے وہی چې برزخ خو قبر دی کنه، لا ماء ولا هواء ولا تراب بدن ایری، وہی اللہ تعالی ان میں جس طرح ادراک و احساس نفس ناطقہ و روح میں پیدا کر سکتا ہے، وہی پروردگار عالم لکه څنګه چې ادراک و احساس نفس ناطقہ و روح کی پیدا کولی شي، همدارنګه هغه قادر دی چې په جسم کې هم داسې احساس و ادراک پیدا کی چې هغه عذاب او نعمت ادراک کولی شي، په عذاب و نعمت پوهیږي، خو روح واپس نوی ورغلی، اس میں اعادہ روح کی ضرورت نہیں۔ دا د دیوبند علما او د امت علما مخکې نور ګوره، علامہ ابن الحمام زمنګ د فقه حنفی لو امام د خلق مجتهد فی المذهب ورته وی، امام ابن الحمام د هدایه شرح فتح القدیر 4 جز صفحہ نمبر 460 باب الیمین فی الضرب کی لکھی، دوی خوی منگ نه کنه، دوی فقه نه منی، زما د الله په ذات قسم،
دا زه بغرضه د عوامو د دوکونه بچ کولو دپاره دا قسم خورم چې د الله په کلام مې دې قسم چې د دوی کمې خبرې کې موږ سره اختلاف لري او د دوی کمې خبرې مشورې کړي دي دا ټولې خبرې د دوی د فقه د کتابونو نه خلاف دي. زمونږ هر بیان کې به تاسو د فقه حوالې واورئ چا به د دوی خلاف وي. لکه علم غیب په مسله کې دي دوی نرشي د فقه و حواله دی وښایي. د نظر او د نیاز په مسله کې د فقه حوالې ټولې د دوی خلاف دي. همدارنګې د مړو د اورېدو او د مړو د لیدو په مسله کې زما در نیمې ګنټې مخکې یو بیان چې کم شایع شوی دی دې نه پس به انشاءالله بلم شایع کېږي. وګوره پکې بېشماره د فقه حوالې دي چې فقه کتابونو لیکلي دي او د امام ابو حنیفه خپل مسلک دا دی چې مړي نه اوري او دوی په دې ځای کې بریلیت طرف ته تللي دي او د امام شافعي یا بل مذهب طرف ته تللي دي ځکه چې اسې مرده چې ژوندی نه کي د دوی صبر نه کي اول ژوندی کی بیا خلک ورته ودرېږي ته وخته کوي بیا ته نه خدای جوړ کی بس بیا د دوی زړه یخ شي. نو د هدایې شرح فتح القدیر د امام ابو حنیفه د مسلک لوی امام ابن الهمام فتح القدیر څلورم جز صفحه نمبر 460 باب الیمین فی الضرب کی لکھی والإلام لا يتحقق في الميت لأنه لا يحس ولذا كان الحق أن الميت المعذب في قبره توزع فيه الحياة بقدر ما يحس بالألم والبنية ليست بشرط عند أهل السنة لو كان متفرق الأجزاء بحيث لا تتميز الأجزاء بل هي مختلطة بالتراب فعذب جعلت الحياة في تلك الأجزاء التي لا يأخذها البصر إن الله تعالى على ذلك قدير. ابن همام فرمائی والإلام لا يتحقق في الميت وی چې درد چې ده دا په مرده کې نه متحقق کیږي یعنی که یو سړی مړی په کوتک را ایسار کی او وهی نو مړی په درد نه پوهیږي دی خوا ګوره ړوند شي دی خوا ګوره چې مچ زیم تاسو مخړولې وي او چې سړی رزیم تاسو مخړولې انسانان جوړ شي دی خواست ګوره درس ته چې څوک ناستي سړی یو خبر خو نه ګوري. والإلام لا يتحقق في الميت وی درد په مرده کې نه متحقق کیږي یو سړی مرده په کوتک را ایسار کی وهی دربوي نو ابن الهمام د هدایې شارح د امام ابو حنیفه د مسلک امام وی چې هغه ته درد نه محسوسي نو دی به وی چې دام پنځ پیره ته شوی دی یا به وی چې دام د اهل سنت نه خارج دی ځکه چې په اهل سنت او په دیوبندیت باندې نن سبا د دوی ټیکه دا ټیکهداري ده د دوی چوکیداری ده په پراپګاندا ډیره ده ځکه چې ډیر دي او قرآن ویلی دی چې اکثر خلک گمراوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون واکثرهم الفاسقون ډیر خلک همیشه د پاره گمراوي وان تطيع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله 91 آیتونو کې الله د اکثریت مزامت کړی چې زیات خلک ډیر تعداد خلک به همیشه گمراهي موحد خلک به لږ وي وقلیل من عبادی الشکور نو دوی ډیر دي پراپګاندا ډیره ده. نو امام ابن الهمام وایي چې په مرده کې درد نه متحقق کیږي لانه لا يحس ځکه چې مرده حس نه لري څه شی محسوسولی نشي. دوی څه وایي ښځه او نرم پیژني ویني خبرې واوري دنیا کې ګرځي. د هدایې شارح د امام ابو حنیفه د مسلک امام وایي چې لانه لا يحس مرده د سره حس لري نه د دنیا د طرفه ولذا كان الحق وی دی وجنه منگ ویو چه حق خبر دادا ان المیت المعذب فی قبره یعنی دیزه که شکل دووی چه مردا پو درد نپویگی چه سوکی وحی پا کوتکو زکا چه حس پا که نشتا نو یره پیدا شوا چه خلق بوئی چه ابن الهمام خود عذاب خبر نمون کرده بیا با دا عذاب څنګه ورته ملاویږي چې درد نه محسوسي نو جواب کوي دا دفع دخل مقدر چې کله شي څوک گمراه پیدا شي سبا وایي چې د عذاب قبر نه منکر نو اوس پکې مین کې د عذاب قبر خبره وضاحت کوي وی حق خبره داده چې ان المیت المعذب فی قبره وی چې مرداتا چې کم عذاب بلویږي په قبر کې توزع فيه الحیات بقدر ما يحس بالالم
الله پاک خپل درد محسوسولو د پاره چې الله کوم عذاب ورکوي چې هغه محسوس کی د دې د پاره الله په قبر کې مرده په بدن کې یو حیات توزع فيه الحیات ژوند پکې کیږي خو څومره ژوند چې لیدل پیو کی خلق په واوري دنیا کې پیو ګرځي نه بقدر ما يحس بالالم صرف دومره ژوند پکې کیږي چې هغه د الله د طرفه درد محسوسوي بس هغه دومره ژوند نه چې د په نور کارونه وکي د یا په بدن وخوځي یا په لاس وخوځي یا په سترګې وغړي یا غوګونو نه په کار واخلي نه بقدر ما يحس بالالم صرف دومره ژوند پکې کیږي چې د الله د طرفه عذاب او د ثواب ادراک کولای شي بس او بیا مخکې وای چې که بدن ټوکړي ټوکړي وي بیا نو وی والبنیتو لیست بشرط د بدن جوړواله شرط نه دی عند اهل سنت د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې ضروری نه چې بدن دي سالم وي خدای دې وکي چې زری زری شي خاورو کې ملاو شي په بارودو والوزي مړ شي حتى لو كان متفرق الاجزاء کچره مرده ټوکړي ټوکړي پروت وي بحيث لا تتميز الاجزاء دمر ټوکړي وي چې د ټوکړي د سره ښکارینا بل هي مختلطه بالتراب بلکې د مرده ټوکړي خاور سره بالکل ګډي وډي شي او د سره سترګو باندې ښکارینا فعذبان بیا به هم ولا عذاب ورکولې شي جعلت الحیات فی تلک الاجزاء الله قادر دی چې په هغه ټوکړو ټوکړو زرو کې ژوند پیدا کی څومره ژوند صرف د عذاب د محسوسولو ژوند د دنیا خلقو د خبرو د اورېدو ژوند نه دنیا خلقو د لیدو ژوند نه د خوځېدو د ګرځېدو ژوند نه صرف د الله د طرفه د عذاب او د راحت د محسوسولو ژوند التي لا ياخذها البصر وای داسې جزئیات داسې ټوکړي د مرده چې سترګو باندې نخکاری الله و پکې یو قسم ژوند پیدا کی چې هغه به دا پوره ژوند نه خو زره د الله عذاب او ثواب به معلومولی شي ان الله على ذلك قدير الله یې په دې قدرت لري زمون مليان وای چې نه بدن چې روغ نوي روح پکې نوي نه وتله الله په دې نه قادر چې عذاب ورکړي اوس ته سوچو چې دا حق وای او کدا کتابونه حق الله او رسول کتابونه دا وایي چې یو ځل روح د بدن نه وځي بیا تر قیامت دې بدن لا واپس ناراضي او دا عذاب او ثواب چې کم ملاويږي دا روح او جسد مثالی ته ملاويږي بقول د دریم ګروپ او څلورم ګروپ روح او د جسد ته ملاويږي خود روح د واپسه او د دخول نه علاوه یعنی روح دې بدن ته نه وځي ورته واپس هم ناراضي بغیر د اعاده د روح نه بغیر د راتللو د روح نه الله یو قسم ژوند په دې کې پیدا کی ا قسم ژوند داوی چې د په نور کارونه نشي کولای خوځیده کته لیدل اوریدل خړل څخل د دنیا یو کار په نشي کولای صرف د آخرت د طرفه الله د طرفه کوم عذاب ملاويږي هغه محسوسولای شي الله د طرفه کوم رزق چې ورکولای شي هغه په محسوسولای شي بس امدارنگی زمنگ د امام ابو حنیفہ د مسلک کتاب جامع الرموز 292 نمبر صفحہ کی امدغ بیان لکھلے درر الاحکام شرح غرر الاحکام صفحہ 66 کے امدغ بیان لکھلے مجمع الانہور کے امدغ بیان لکھلے رد المحتار چی خلق ورطا شامی ہوئی باب الیمین فی الضرب کے امدغ بیان لکھلے تمام د فقہ علماء چې څه لیکي دا غي خلاصه ده د فقه علما لیکي چې ژوندۍ خلک مړی ته درد نشي رسوي د فقه علما څه لیکي ژوندۍ خلک مړی ته درد نشي رسوي څه مطلب د دنیا د طرف نه مړی نه خبره ده لکه اول والالام لا يتحقق في الميت لانه لا يحس نو د علما او احناف د فقه حنفي یو قول داده چې ژوندۍ خلک مرده ته تکلیف نشي رسولی ځکه چې په هغه کې حس نشته د دنیا طرفه دغه تعلق کټ دی دویمه خبره برزخ کې د الله د طرفه عذاب او راحت د پاره پکې دومره ژوند پیدا کولی شي چې هغه سره صرف برزخی درد او برزخی خوند محسوس کی ا دومره ژوند نه وي چې نور څه شی په محسوس کی صرف دومره ژوند پیدا کولی شي او هغه ژوند
هغه ژوند د روح واپسې سره هم نه دی. روح به بیل وي، دی به بیل وي. الله قادر دی چې بیا هم پکې داسې احساس پیدا کړي. نمبر 3 د فقهای احنافو په نظر روح واپس کېدل خو لا پرېږده چې د بدن سالم پاتې کېدل هم ضروري نه دي. هغه وایي چې که ذرې شي هغو ذرو ته هم الله عذاب ورکولی شي. دوی وایي چې نه، چې روح پکې نه وي، بدن یې ټیک نه وي، بیا خو د سر عذاب ورکولی نه شي. کېدای شي دوی دا خیال. څلورمه خبره، عذاب روح او جسد دواړو ته ملاوېدو په باوجود چې روح ته عذاب ملاویږي خو هغه جدا ځای کې دی، بدن ته ملاویږي په خاورو کې دی. دواړو ته د عذاب ملاوېدلو باوجود د دنیا د سیزونو ادراک او احساس مړي ته نه کېږي. دنیا نه خبره ده. وهم عن دعائهم غافلون. نه روح ته واپس راځي او نه د دنیا د سیزونو ادراک کولی شي. ځکه یې ویلي دي چې که څوک یې وهي نو درد نه محسوسوي د دنیا د طرف. نو دا څلورمه ډله بدن عنصري ته د عذاب قائله ده، لیکن اعاده روح یا تعلق تصرف نه مني. اوله ډله متوقفینو چې عذاب د قبر مرګ نه پس قیامت نه مخکې شته، خو موږ ته پته نشته چې څنګه دی، کوم ځای کې ملاویږي، څه شي ته ملاویږي، څه شي ته نه ملاویږي. هغه مسلمان هم دي، علماو په اهل سنت کې هم شمار کړي. دویمه ډله هغه وه چې هغه وایي چې صرف روح ته عذاب ملاویږي، بدن بالکل فارغ دی، بدن ته هیڅ تکلیف او راحت نه ملاویږي. دا نه دی خبر. دریمه ډله وایي چې روح ته او بس جسد مثالي ته ملاویږي. دا ډله هم وایي چې دا بدن ته هیڅ شی نه ملاویږي. هغه هم خلکو مسلمان هم ګڼلي دي او اهل سنت والجماعت کې هم ګڼلي دي، د علماء دیوبند حوالې هم تېرې شوې. څلورمه ډله هغه وایي چې جسد عنصري ته او روح ته دواړو ته عذاب ملاویږي، خو د جسد عنصري روح سره هیڅ تعلق نشته. ځان له یو حیات الله پکې بل قسم ژوند چې هغه روح نه بغیر یو ژوند دی. الله هر شي کې اچوي شي، لکه کاڼي کې چې اچولی، ونو کې اچولی دی، روح نه بغیر ژوند دی پکې. داسې هغوی ته یو قسم حیات دی. علامه سیالکوټي حاشیه عبدالحکیم علی البیضاوي، مخکې حواله یې تېره شوه عبدالحکیم علی الخیالي، دا د عبدالحکیم علی البیضاوي. دا علامه سیالکوټي لوی عالم تېر شوی. هغه وایي والجواب ان الاحياء القبري مخالف بالذات لكونه قدر ما يدرك الالم واللذة ليس الا بخلاف الاحياء النشوري. وایي چې دا قبر کې ژوند چې دی دا حقیقي ژوند نه دی. یعنی د دې عبارت خلاصه دا ده چې قبر کې ژوند حقیقي ژوند دی، دا یو مجازي ژوند دی چې روح نه بغیر دی. او الله په قادر دی چې الله د روح نه بغیر هم ژوند، ځکه چې الله پاک وس او داغه قدرت خو یوازې په یو شي کې بند نه وي کنه. بالکل. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی تفسیر عزیزی جلد 1 صفحه 87 کې فارسی کې لیکي پس حمل حیات قبر بر مجازیت متعین است لا غیر. وایي چې دا کم اقوال چې د قبر په ژوند باندې راغلي دي دا په مجاز محمول دي، بل لار نشته. وایي څه مطلب؟ دا حقیقي ژوند نه، بلکې دا داسې مجازي ژوند دی چې الله یو قسم ادراک پکې پیدا کړی دی چې د الله عذاب او راحت محسوسوي، نور دی مړ. اوس دا خو حقیقي ژوند نه دی، ځکه وایي چې بر مجازیت متعین است لا غیر. اوس یو سوال راځي، مخکې په دې مینس کې ما هغه سوال او جواب وکړ، خو خیر چې واضح شي عوام عاجزان خو بیا یې مولیان غولوي. اوس سوال دا دی چې مولیان به داسې ته وایي چې روح نه بغیر څنګه ژوند دی؟ مړه روح نه بغیر هم سړی ژوند دی، وایي که نه وایي؟ جواب موږ په دې عباراتو مینس کې ورکوو. اوس ځان له ځکه ورکوو چې عوام پې پوه شي. روح نه بغیر ژوند دا د دنیا په عادت کې ناممکن دی. د انسان علم او قدرت محدود دی که لا محدود دی؟ محدود دی. په دې خو پوهېږو که؟ بالکل. د انسان طاقت، د انسان علم، د انسان سترګې، د انسان تمام قوتونه، د انسان معلومات دا محدود دي، یو ځای پورې دي، مخکې کار نه کوي.
خو د الله علم او د الله قدرت محدود نه دی. هغه ډېر لوی دی، لوی نه هم لوی دی، لوی نه هم لوی دی، لوی نه هم لوی دی، هیڅ انتهای نشته. اوس زمونږ د محدود علم، زمونږ د محدود معلوماتو کې زمونږ دا نظریه جوړه ده چې ژوند روح سره تړلی دی، چې روح وي ژوند وي، چې روح نه وي ژوند نه وي. دا خو دې دنیا کې زمونږ دا شی جوړ شوی دی. موږ بل قسم ژوند لیدلی نه دی. دنیا کې موږ ته الله هم دا ژوند ښودلی دی چې روح سره وي. نو آیا د الله قدرت هم صرف همدا دی چې هغه هم ژوند بغیر د روحه نشي اچولی؟ د الله قدرت خو محدود نه دی. موږ ته دا یو قسم ژوند په عادت کې معلوم دی، الله ته کربونو کروڑونو قسمونه ژوندونه معلوم دي او کولی شي. اوس د دې لپاره حواله لکه زه تاسو ته بل وړوکی مثال درکړم. منګه دنیا کې دا علم لرو چې خبرې په خوله او په ژبه کېږي. ټیک شوه؟ تا چېرته خبرې بغیر د خولې او د ژبې لیدلې دي؟ داسې خبره خو موږ نه ده لیدلې چې خوله او ژبه یې نه وي او خبرې کېږي. خو قیامت په ورځ باندې به د انسان اندامونه خبرې کوي، لاس به خبرې کوي، سترګې به خبرې کوي، پوزه به خبرې کوي، پښې به تا باندې ګویي کوي چې په ما باندې دی فلانی ګناه لتلی و. نو د پښې ژبه شته؟ د پښې خوله شته؟ معلومیږي چې د موږ په علم کې صرف یو قسم ژوند زموږ په علم کې پروت دی چې هغه روح سره دی. زموږ په علم کې صرف یو قسم خبرو کول پراته دي چې هغه ژبې او خولې سره تعلق لري. د الله په علم او د الله په قدرت کې دې نه علاوه هم د ژبې نه او د خولې نه علاوه هم د خبرو شکل شته. د الله په علم کې د روح نه علاوه هم د ژوند شکل شته او کولی شي، قادر دی. او که څوک وایي چې نشي کولی نو بیا هغه د الله د قدرت منکر دی. هغه ته بیا تاسو ووایه چې مسلمان ورته وایه او که څنګه ورته وایه. قرة العین صفحه نمبر 595 عبارت تیر شوی دی. هغه کې لیکلي و چې لا تلازم بین الروح والحیات الا فی العادت. د روح او په ژوند کې چې کم ملازمت او خپل ګډوالی دی دا صرف په عادت کې دی چې دنیا کې موږ وینو. دنیا نه علاوه دا ضروري نه ده چې روح نه بغیر د ژوند نه وي. الله کولی شي. علامه تفتزانی شرح عقاید صفحه 77 په حاشیه کې ډېره عجیبه خبره لیکلې ده. هغه وایي فإن قیل کیف یتصور الحیات بدون الروح. که چېرې څوک ووایي چې د روح نه بغیر څنګه سړی ژوندی کیدی شي چې عذاب ورته میلاویږي. یعنی معلومیږي چې تفتزنی هم د دغې نظریې سړی دی چې عذاب روح او بدن ته میلاویږي، خو بدن کې روح شته، روح ورته واپس راځي نه. نو بیا سوال کوي چې کیف یتصور الحیات بدون الروح. روح نه بغیر څنګه ژوند متحققي؟ دا څنګه کیدی شي چې روح پکې نه وي سړی ژوندی؟ قلتو د جواب کوي وایي چې زه وایم وجود الحیات بالروح من الاوصاف العارضه. وایي دا خو په دنیا کې موږ ته عارضي حالت الله ښودلی دی چې روح سره ژوند تعلق لري. لا من الاوصاف اللازمه. دا ضروري نه ده اوصاف لازمه ونه نه ده چې هر ځای کې به همداسې وي چې روح وي نو ژوند به وي، چې روح نه وي نو ژوند به نه وي. ما درته ووایي خاوره ژوندی ده، د الله په حکمونو پوهېږي، روح پکې نشته. کاڼي خبرې کوي انبیاو سره او د الله په حکم پوهېږي. وایي بعضې کاڼو نه قرآن وایي چې د یرې د سبب نه ترې نه اوبه را روانې شي او ځنه کاڼي وچوي، حالانکې روح پکې نشته. همدارنګې الله وایي چې ځمکې باندې باران وکړم ځمکه ژوندی شي بوټي را زرغون کړي، روح پکې نشته. الا ترى ان الله تعالی حی وهو منزه عن الروح. وایي ته نه ګورې چې الله ژوندی دی ولا کې روح شته؟ الله کې روح شته؟ نشته. څوک ویلی شي چې الله کې روح شته او الله نه چې روح وځي العیاذ بالله مړ به شي؟ اوس الله ژوندی دی او روح نه پاک دی. معلومیږي چې روح نه بغیر هم ژوند باندې الله قادر دی. بل الانسان لما لم ير الحیات بدون الروح. وی انسان چې کله په دنیا کې راغی نو د دنیا کې بغیر د روح ژوند لیدلی نه دی. نو وقع فی وهمه. نو د ده په زړه کې شک راغی چې انه لا وجود للحیات بدون الروح، چې دنیا کې خو مونږ ګورو چې د روح نه بغیر ژوند نشته، لہذا بل ځای کې به هم نه وي. والا فلا تعجب من قدرت الله.
وای کچری د دنیا کې علم محدود نه وي نو د با تعجب نه وي کړی د الله په قدرت باندې بیان یفهم بالمیت نو حیات بدون اعاده الروح الیه الا ترى انا لم نشاهد لكلماته بدون اللسان فيكلم ايدي الكفار وارجلهم يوم القيامه بدون اللسان وای ته ګورې نه چې منګه بغیر د خولې او د جبې نه چرته خبرې نه دی اورېدلي خو قیامت په ورځې باندې به لاسونه او پښې خبرې کوي الان کې جبه او خولې نشته نو معلومه دا شوه چې انسان ته هم بغیر د روح د واپسۍ نه الله یو قسم ژوند ورکولی شي چې هغې ته فقها نوع من الحیات وایي او هغه د الله په عذابونو او په نعمتونو پوهیږي او د دنیا د حالاتو نه ناخبره دي نو مونږ خو دې عباراتو کې دا بیان کړه چې څلور ډلې تېرې شوې یوه ده چې عذاب قبر منی توقف کوي کیفیت سره بیانوي نه بس عذاب شته څنګه به مونږ ته پته نشته مسلمان هم دي اهل سنت هم دي دویم قسم هغه خلک دي چې هغه چې صرف روح ته عذاب ملويږي ثواب ملويږي بدن ته په دې خاورو کې پراته بدن ته هیڅ هم نه ملويږي دا خلک مسلمان هم دي اهل سنت هم دي واموردل حواله عبارتونه مورد دریم نمبر هغه خلک دي چې هغه وایي چې روح ته عذاب ملويږي او جسد مثالی ته عذاب ملويږي بل جسد ده دا جسد هغوی هم وایي چې د عذاب او د راحت نه فارغ دی دا هم اهل سنت کې هم داخل دي مسلمان هم دي او حوالې مواردې علماء دیوبند کې په لکونو خلک دي څلورم نمبر خلک هغه دي چې هغه وایي چې روح ته او دې خاورو کې پراته جسد ته ثواب ملاویږي عذاب ملاویږي خو د روح هیڅ تعلق جسد انصري سره نشته بغیر د یادې د روح نه الله قادر دی چې هغه کې دومره طاقت پیدا کی چې د الله په درزولو پوهیږي او د مخلوق په درزولو نه پوهیږي اوس که څوک وایي چې روح نه بغیر څنګه ژوند وي نو لږ په دې آیتونو غور وکړي الله جل جلاله سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کی فرمائی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ الله فرمایي چې تسبیح وایي د الله اسمانونه او ځمکې د اسمان خوله شته اسمان کې روح شته د ځمکې خوله شته ځمکې کې روح شته او ګوره د الله تسبیح وایي ژوندی دي معلومیږي چې د روح نه بغیر هم ژوند شته ومن فیهن اسمانونو او پزمکو کې چې څه دي دا هر څه شی د الله تسبیح وایي چې څه دي کاڼي بوټي لرګي چینجی حیوانات جمادات سمندرونه وبو ور و ام من شیء هیڅ شی په دنیا کې داسې نشته چې د الله تسبیح نه وایي آیا په هر شي کې روح شته د هر شي خوله شته معلومیږي داسې چې الله قادر دی چې روح نه بغیر هم ژوند ورکي نو الله په دې نه دی قادر چې د روح نه بغیر قبر کې مرده عذاب ورکي دوی وایي چې نه روح پکې نه نوځي دا روح ولې دوی ورته نه نباسي د دې دپاره یې ورنه نباسي چې دوی وایي چې د دنیا خلکو دا یقین راشي چې دا مړی خو زمونږ په شان ژوندی دی اوري ویني لهذا دا خلک چې مجبور شي چې ورشي چې ورته وایي چې وای مرده پلمکې کار خو مې وکړ د لکونو کروڑونو خلک چې مشرکان دي عاجزان قبرونو لذي او هلته جړاګانې کوي دا د دې مولیانو د دې خبرو د برکته دا مشرکان شوي کني دا خلک ټول په خدای مین خلک دي دوی ته چې پته ولګي چې دا کار شرک دی او دا کار کې هیڅ حقیقت نشته دا به یو لاړ نشي زیارتونو شهیدانو ته سوالونه او د خپله قیمتي تندی به هلته ښکته نه کي د دوی دغو ګندو خبرو د برکته عوام تلي دي وایي چې دا خو ژوندي دي دا خو اوري دا خو ویني وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم الله فرمایي چې هیڅ یو شی نشته چې د الله تسبیح او حمد نه وایي خو تاسو د هغوی په تسبیح نه پوهېږئ د هر شي خوله شته هر شی ژوندی دی روح پکې دی نشته پکې روح خو ژوندی دی همدارنګه سوره فصلت آیت نمبر 11 وګورئ سوره حج آیت نمبر 18 وګورئ سوره بقره آیت نمبر 4 وګورئ سوره احزاب آیت نمبر 2